السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده و یو سړی بواسیر لري او د ولاړېدو او کښېنستو په وخت کې یې د بواسیرو رطوبت په جامو باندې لګیږي. آیا د دې رطوبت د وجې څخه یې اودس ماتیږي او که نه؟ په داسې حال کې چې دا لوندوالی او رطوبت یې د عام اوبو غوندې بهېدونکی نه وي او دا هم وښیاست چې آیا د دغو رطوباتو څخه یې جامې مردارېږي او که نه؟ محترمه وروره، فقها کرام لیکي وایي چې اودس د هر هغه نجس شي په وتلو سره ماتیږي چې د انسان د بدن څخه ووځي او د اوبو غوندې بهېدونکی وي، او که چیرې بهېدونکی نه وي نو اودس یې نه باندې ماتیږي. د دې وجې څخه په دغه مسله کې که چیرې رطوبت د بواسیرو د زخم څخه وتلی وي او بهېدلی نه وي نو اودس یې نه ماتیږي او نه یې جامې باندې مردارېږي، ځکه چې د فقها کرامو رحمت الله علیهم اجمعین کلي قاعده ده چې ما لیس بحدث لیس بنجس، یعنی چې کوم شی د اودس ماتونکی نه وي هغه مردار هم نه دی. لکه څنګه چې علامه مفتي عبدالعزیز رحمان رحمت الله علیه وایي کوم رطوبت چې د زخم څخه د باندې ونه بهیږي او روان نه وي نو اودس نه باندې ماتیږي. او همداسې قضا فی کتب الفقه او د فقه کتابونه وایي چې جامې هم نه باندې مردارېږي، ځکه چې د فقهاو کلي قاعده ده چې ما لیس بحدث لیس بنجس، چې هغه شی چې خپله مردار نه وي په هغه باندې بیا اودسیان نه راځي. نو پس کوم صورت چې تاسو لیکلی دی په داسې صورت کې د نوموړي سړي نه اودس ماتیږي او نه یې هم جامې مردارېږي. په تاوای دارالعلوم دیوبند اول جلد صفحه 126. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.